السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ محفوظه کړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په خپل موبایل کې په یو براوزر کې خپله فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ نو په هغه براوزر کې ستاسو د فیسبوک د آی ډي یوزر نیم او پاسورډ پاتېږي سویږي. بیا که چیرته تاسو خپل موبایل خپل ملګري ته ورکړئ یا بل چا ته ورکړئ نو کله چې هغه کس هغه براوزر ستاسو په موبایل کې خلاص کړي نو هغه بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې ستاسو د فیسبوک د آی ډي یوزر نیم او پاسورډ معلوم کړي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یو سټینګ درښیم که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا که چیرته تاسو په هر ځای کې خپله فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ په هغه براوزر کې خپله فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ نو د هغه پاسورډ به په هغه براوزر کې نه پاتېږي. بیا که چیرته تاسو خپل موبایل بل چا ته ورکړئ نو هغه به بیا نسي کولی چې ستاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ معلوم کړي. نو ډېر ضروري سټینګ ده باید تاسو ته خامخا معلوم وي که چیرته تاسو غواړئ چې خپله فیسبوک آی ډي مې له نورو کسانو محفوظه کړئ نو دغه سټینګ تاسو خامخا په خپل موبایل کې وکړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو زیاتره کسان په براوزرانو کې خپله فیسبوک آی ډي خلاصوي هغه که هر براوزر وي که کروم براوزر وي که یوسف براوزر وي که هر براوزر وي. نو زه راځم کروم براوزر خلاصوم. کروم براوزر په هر موبایل کې له ځانه وي. نو ګوره په دې براوزر کې ما خپله فیسبوک آی ډي خلاصه کړې ده. نو ګوره دوستان تاسو کتلی چې په دې براوزر کې ما خپله فیسبوک آی ډي خلاصه ده. نو اوس راځو تاسو درښیم چې په دې براوزر کې دوی څنګه ستاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ معلوموي. نو راځو هغه لاره تاسو ته هغه طریقه درښیم. ګوره په دا کونج کې درې ډاټه دي. سمپل په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې لمونږ سره اپشن د سټینګز په سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ لاندې ګورئ اپشن د پاسورډز په نامه په دغه پاسورډز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پاسورډز باندې کلیک وکړئ نو په دې براوزر کې ستاسو هر آی ډي خلاصه کړې وي د هغې آی ډي یوزر نیم او پاسورډ به دلته راواړوي د دغه پاسورډ په ځای کې. نو دغه رقم ګوره فلحال په دې براوزر کې موږ یوه آی ډي خلاصه کړې ده. دلته ګوره د هغه نمبر یې راواړوئ. سمپل به تاسو په هغه نمبر باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ وایي دغه آی ډي چې ده دغه په دغه نمبر باندې جوړ ده. اوس راځو پاسورډ یې معلومو. څنګه ته ګوره د آی نشان ده د سترګې نشان ده په دغه نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه نشان باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ دلته پاسورډ هم راواړوئ چې دغه یوزر نیم ده یعنې په دغه نمبر باندې جوړه ده او دغه یې پاسورډ ده. نو د دې طریقې په ذریعه سره دوستانو هر څوک په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې ستاسو د فیسبوک د آی ډي یوزر نیم او پاسورډ معلوم کړي. نو اوس راځو دوستانو زه تاسو ته د ختمېدو طریقه درښیم د یو سټینګ طریقه درښیم چې کله تاسو دغه سټینګ په خپل براوزر کې وکړئ نو بیا که چیرې تاسو په دغه براوزر کې خپله فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ خو پاسورډ به یې دلته نسي ویږي څوک به هم بیا نسي معلومولی. نو دې لپاره به سمپله تاسو ګوره راسئ دوستانو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سکلم تاسو کلیک وکړئ پورته لمونږ سره د ډیلیټ نشان ده د ریسایکل بن نشان ده په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه به اول تاسو له دې ډیلیټ کړئ. د سکلم تاسو ډیلیټ کړئ نو ګوره دوستانو په دې کې به تاسو دغه دواړه اپشنان بند کړئ. دا سیو پاسورډ دغه به هم بند کړئ اټو ساین ان به هم بند کړئ. دواړه به دوستانو تاسو بند کړئ. کله چې تاسو دواړه اپشنان بند کړئ نو بیا که چیرې تاسو په دغه براوزر کې له دې بعده هر څونه آی ډیانې خلاص کړئ نو د هغه پاسورډ به په دغه ځای کې نسي ویږي. بیا به هېڅوک هم نسي کولی چې ستاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ معلوم کړي. نو دوستانو ډېر ضروري سټینګ ده ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې طریقې چې فایده واخلي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوې ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.